ته د امن په لحاظ سره کمیټه یې سوچ وکړو د پښتین قوم اینی ټایم چې د استعمار د دغه پنجاب په منشا باندې پښتین قوم نیوله شوې ده لکه داسې سړي ته ځان نور لګي هغه د ټیم کامریډون ملګري دي ټیم د دغه سوچ د فکر و دغه نظریې خاوندان چې دغه ته پته لګي پښتین قوم نیوله شوې ده په قسم قسم طریقې سره نیوله شوې ده په امن دی چې ټیم دغه ګلحانان دي او دا سمسرې او دا منګران دي پته نه لګي چې ته څرنګه نیوله شوې امیر ته دماغ نیولې شوې دي زړونه مې نیولې شوې دي لاسونه بند کړې شوې دي و ان شاء الله تعالی ته د پته د امیر مشرانو یوه قومي جرګه غوښتېدو د رژن آباد وې د پنجابي سره امیر ګوري امیر د نړۍ د سره څه خبره نشته که آرمي وګوري امیر ته د خپل پښتین قوم په شته ده و امیر د دغې آرمي خلاف نه و د هغې منګرو د سمسرې خلاف وي چې ټیم پښتین ته امن نور پرېږدی ټیم پښتین ته ایجوکیشن پښتین ته نور پرېږدی پښتین یې اکنامیکل لحاظ سره یې خراب کو میر د هغې خلاف وي و د هغې میر مزاحمت خو خود کوي مزاحمت وکړي و انشاءالله تعالی چې په قومي جرګې شي دې به فیصله وشي میر دا چې سیمه ملګري دي که د پښتونخوا ملګري دي که د پښتون فدرېشن ملګري دي که د قوم وطن پارټي ملګري دي که جمعیت علماء اسلام ملګري دي انشاءالله تعالی دا مشران وې هغه په ساري اوس انګړ ته به دا ځوانانو سره رژن آباد وې دغه سره سنګار میشتو سره جوړای که نه جوړای و که شرې دې تکړه وي دا پنجابیان ټوله ته ټیل نشي پیډا ګرځا شي اته جوړه وږي کربلا چې پته ولګي دغه حال کې تا وزو دغه شي نه ملګری ته خبره کاو چې ګوره دغه حال کې سره ودرېږي په صوب شو ودرېږي ګوره پښتین قوم دغه ته درون ما ویي دا یې تاسو دا بچیان چې تنن امیر صاحب بچیان په کې پر حق دي دغه جنډې او دغه جنډې د لاسه برکت دي که قرباني ورکړي دای مو ته وی خو چې مو قرباني ورکړي دو نه دغه ګاډیونو نه جهاد فی سبیل الله رانکو ځکه چې دې چوکې درون دي د میشتو خپل تنخواه ورکړي که جهاد فی سبیل الله د میشتو سي چې دغه وطن دې پر میشتو سي په لایامو د قرباني ورکړي او ټول مو خپل وطن مل خیرله ده دې میش غیرلې دي چې کله کشمیر ته شي به پښتین او داغه ده و هغه نه بعد یغه فواد چودري شوی چې اختر په پنجابیان مړ و د تر په پنجاب به دې دا اسټیبلیشمنت دا ورک په پارلیمنت هاوس ہے او کشر محسن داوودو او اسپاندیار خان یا محمود خان چې زیاده خبره کوي چې لاره بار یو پښتون افغان وطن دا دی وی خوره حالتا لاره بار یو افغان لاره بار یو افغان لاره بار یو افغان دغه خپل ادارې چې تیم د پښتونخوا د ادارې لکه د امیر د خیبر پښتونخوا د ادارې خالتا د سپیشل برانچو یا د ایما یا دغه نه د خوښ کاو چا یا خو چودري داسل فواد چودري ته د اف آی آر نه ورکایي او محسن داوود باندې به تاسو چې نه جوړایي اول اقتصاد ان شاء الله تعالی دې سره کوي او چې په بیا ملګری باندې را خبره کوي ولا خبره ویرداشله ورژن آباد چې څه قسم امیر ته حکومت قومي جرګه دو لویا جرګه چې څه قسم مشران مشته خواشه کې ان شاء الله تعالی هر قسم امیر ته پسار وي تیم له حاصله او د خپل خبره په دغه شی سره هاتمو و چې پاسن انګیالیا نن دلبارو جنن وګټه پاسن انګیالیا نن دلبارو جنن وګټه دوم د پښتو وګټه ناموس د افغان وګټه ټول جهان حیران کړه خپل ځان په تماشا اې د احمد زویا ای بشیر د ششه منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون ریاست قاتل غافل ریاست غافل غافل ورکول د پښتنو آسان ندي ورکول د پښتنو آسان ندي هر زورګر مو سر خوړلې د برباد دي پنجابیان او وهابیان د ځان خبر کی پنجابیان او وهابیان د ځان خبر کی هر سنگر د پښتونخوا جلال آباد دی جلال آباد د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل تکړه ملګری ابرار خان ته خوښ کو چې روشي او په مختصر الفاظ سره تاسو ته خپل خیالات بیان کوم ابرار خان قاتل ریاست قاتل ریاست قاتل ریاست قاتل ګرځم پزمکا
ګرځم په ځمکه فطرت مې دا عقاب دی ګرځم په ځمکه فطرت مې دا عقاب دی مین په خپله خاوره یم مقصد مو انقلاب دی ملګریې ایمو خوږې عزتمنې قدرمنې مشرانې کشرانې دا دوی چې څومره ملګري راغلي دي امیر د پارټي دي یا د نیرا سوسایټي سره تعلق ده د پی ډي ایم سره تعلق ده چې کوم ملګري راغلي دي دغه د اول د سیر سلام کوو په دواړو لوڅه میر نن چې دا څو ځای ته پر یو ځای شوي دا په یو مقصد یو ځای شوي دیره پوس په مچه مداخل شه چې کوم پوی ظلم کړی ده کوم بربریت یې کړی ده دا د انسانیت نه بهر خبره ده و دا حیوانیت ده ریاستی دهشتگردی نامنظور ریاستی دهشتگردی نامنظور ملګریې میر دغه درې ته وایي چې دا پاکستان خالی دوسې نه ده دا د میر را ده دا خالی د دوسې پاکستان نه ده د میر را ده و که میر ته مې چېرې د محمد په نظر وکتله و میر ته مې خپل حقوق راغله دا جانډه امیر په زړه درته ولګئ و داسې منافقات چېرې امیر نه کوي چې دغه ریاست میر ته خالي یو شناختي راکړه ده نه ته شا نه دي راکړې یو شناختي یې راکړه ده و اخر شوی د شناختي امیر ورترې دغه ریاست چې کوم د پښتنې سره ظلم وکړو کوم منافقات یو سره وکړو دا ټوله دنیا ته معلوم ده دا ټوله دنیا ته معلوم ده چې دغه پښتین قوم سره کوم ظلم وکړو دغه منافقینه دغه مردار خوړه دغه حرام خوره چې کوم منافقات یې وکړو کومه دونمبري یې وکړه دا ټوله دنیا ته مخامخ ته میر دغه ریاستي ادارې ته وایي چې دا څومره توسې په پاکستان کې استېږي میر په شا استېږي خو میر توسې که په پاکستان کې سره استېږي و رشته مې دو په آیین لون دی دو په آیین لون دی که میر توسې سره به سره وړي نه و چې آیین د ماز نه وباسه بس به میر توسې یوه رشته نشته میر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه فورم نه زه د دغه چې د کومه واقعه شوې ده دغه په سخته مزاحمت کوو مزاحمت یې کوو و که داسې ورځ راغله چې د مزاحمت ورځ راغله انشاءالله به میر مزاحمت ته ورته تیاري پی ټي ایم چې کومې مطالبې دي دا خلک د غدارۍ تورې نه په لګئ خو دغې خلکو ته زه دا خبره کوم چې پی ټي ایم په صیغه ده و چې څوک پی ټي ایم ته غدار وایي خپل غدار ده پی ټي ایم کومه مطالبه داسې ده چې د آیین و په قانون په دایره کې نه ده دا میر ته وښایي چې د پی ټي ایم کومه مطالبه داسې ده کومه حقوق یې داسې دي چې دی د آیین و د قانون د دایرې نه بار وتلي چې به میر په آیین و په قانون په دایره کې نه لګیای به میر ته ویله مې بې عزته کوې ویله مې تباه کوې ویله مې مړوې ویله مې چیږوې دا چې دا کوم حساب کتاب دی وکړو دیره پوسه دا توپ آیین چې تو ماته وښه د دنیا په کوم قانون کې دی چې ته په خپله عوامو کې لیه چلوه تو په شهادت پاک راخستو دغه غدارې میډیا ته زه دا یو پیغام ورکوم چې دا کوم دی په سوشل میډیا باندې دا غداري الزامونه چلاولې دي و دا کوم خبرې کړې دي چې دی دا نهایت دی بالکل خالي لاس وي بیا څرنګه دی په پوی ډازینه وکړله بیا دی څرنګه حمله وکړه فوج ول په دی باندې حمله وکړله او ډازینه وکړلو ये जो दहशतगर्दी है ये जो दहशतगर्दी है ये जो मारामारी है دغه په
پاکستانی ادارې ته زه دا خبره کوم چې میر د آئین و د قانون په دایره کې وتلی او خپل حقوق غواړي دا تاسې ورویه که نه ورویه په کویلاو غوږینې ورویه چې میر د آئین و د قانون نه بار وتلی نه چې د قانون و د آئین نه بار وتلی نو په خدای چې یوه در سره ومانه قاتل 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 یاسر قاتل 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 و په آخري کې زه بیا دا یو میسج یو پیغام دغه ادارې ورته ورکوم چې تاسې میر وړي نه وسته که پولیس ولدي کیم جج کیم سیاستدان کیم جرنیل چې د پاکستان آئین و قانون مني هغه ته مې په دواړو سه سلام ده د میر ورور ده چې کیم جج کیم سیاستدان کیم جرنیل د پاکستان آئین قانون نه مني او په بوټ یې لاندې کوي غیر مې د پیلي و غیر مې رها کرو علی وزیر رها کرو رها کرو علی وزیر رها کرو دا مخشه چې زما خپل بل ملګری وګوره د پښتون سیس ملګری سمات خان ته او د دې ډلې ته دغه د تعالی شکریا وي چې په دا ډلې په دای مستر راشد او د خپل شمولیت یې مستر یقیني کړ د دې نه بعد رسول الله خان ته وښکاو یاروشي او د خپل خیرات هزارو کو ظلم تور نظام که د پنجابی که د چیچکیو دا ظلم تور نظام که د پنجابی که د فوج وي زه هم ترنه باهي یم بابا ترنه باهي اوسه د میژو دا نن احتجاجو پارینه چې کومه وګیا په شمالي وزیرستان کې په امن مظاهره باندې د علي وزیر د محسن داوړ په امن مظاهره باندې شوې دو د هغې په باره کې نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ والا په دغه صورت کې وتلي دي چې د پښتون سره چې چېرته په پاکستان په کین ګوټ کې ظلم شي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وې دې خلاف اوس ورچداوي و هغه د خلاف پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا سوچ دی دا نظریاتو ظالمو که ملا غویلی نه وي ظالمو که مشر غویلی نه وي ظالمو که حکمران غویلی نه وي ظالمو که تبلیغي غویلی نه وي ظالمو که بل پیر غویلی نه وي ظالمو که بل داسې تکړه سړی غویلی نه وي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وې هغې مخالفت کی او د مظلوم که هندو وي مظلوم که چې کومې طبقې وي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وې هغې سره ویلوړی وي او ظالمو مخالفت کی وخت داسې راغلی دی چې نن پښتون سره یو شوی دی یو اواز یې پورته کړی دی په یوه منظوریزم باندې سره جمع شوي موږ ته په چار دو چې موږ خپل مخالفت وبوسي او په دغه منظوریزم کې موږ خپله ونډې مطالبې د وطن او پیرا کې په دا پارلیمنټینه ته دغه اسمبلې ته موږ ډېر مشرون لوړلو خو موږ مطالبې پیرا نه شولې موږ مطالبې په دغه تحریک په مزاحمتي تحریک مکمل کوي په مزاحمتي تحریک پیرا